What is certain is that if Iran ever had the knowledge هغه څه چې یقیني دي دا دي چې که ایران کله هم د اټومي وسلې د جوړولو پوهه ترلاسه کړې وای او دا پوهه کوم پټ پروګرام ته انتقال کړی وای چې د خپل تاریخ په یو وخت کې داسې یو پروګرام موجود هم و نو نړۍ به لا خطرناکه شوې وای اوس وخت دی چې نړیواله ټولنه په ګډه کار وکړي. And now's the time for the international community to work together. If Iran were to launch a nuclear attack on Israel, what would our response be? And I want the Iranians to know that if I'm the president, we will attack Iran. که ایران پر اسرائیل اټومي برید وکړي زموږ پرګون به څه وي؟ زه غواړم ایرانیان پوه شي چې که زه ولسمشر وم موږ به پر ایران برید وکړو ځکه چې د راتلونکو 10 کلونو په اوږدو کې چې هغوی ممکن په بې احتیاطۍ سره پر اسرائیلو د برید فکر وکړي موږ به وکولی شو هغوی په بشپړه توګه له منځه یوسو. دا یو سخت بیان دی خو هغه کسان چې ایران اداره کوي باید دا درک کړي. Totally obliterate them. That's a terrible thing to say. But those people who run Iran need to understand that. د ایران په اړه تر هغه چې زه د امریکا ولسمشر یم ایران به اټومي وسله ترلاسه نه کړي. United States, Iran will not get a nuclear weapon. Make no mistake, a nuclear armed Iran is not a challenge that can be contained. هیڅ شک مکوئ یو اټومي وسلې لرونکی ایران داسې ګواښ نه دی چې مهار کېدلی شي. له همدې امله متحده ایالات به هغه څه وکړي چې لازم وي څو د اټومي وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران مخنیوی وشي. Prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. So here's my message to Iran's leaders. The United States will never allow you to acquire a nuclear weapon. نو دا د زما پیغام د ایران مشرانو ته متحده ایالات به هیڅ کله تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د ولسمشر په توګه زه به په هر هغه اقدام وکړم چې د متحده ایالاتو او زموږ د متحدینو د ساتنې لپاره اړین وي. که ایران هڅه وکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي زه به له پوځي اقدام څخه ډډه ونه کړم. I will not hesitate to take military action if Iran attempts to obtain a nuclear weapon. No mistakes. We will never allow you to acquire a nuclear weapon. هیڅ تیروتنه مه کوئ. موږ به هیڅ کله تاسو ته اجازه درنکړو چې اټومي وسله ترلاسه کړئ. نه یوازې د دې تړون په موده کې بلکې هیڅ کله نه. We have a shared strategic commitment. Let me make clear what that commitment is. موږ یو ګډ ستراتیژیک تعهد لرو. اجازه راکړئ دا تعهد روښانه کړم. دا دی چې د ایران له اټومي وسلې ترلاسه کولو مخنیوی وشي. بس همدلته بحث پای ته رسیږي. مخنیوی نه مهارول. مخنیوی. The United States is clear. We will not allow Iran to acquire a nuclear weapon. د امریکا دریځ روښانه دی. موږ به ایران ته اجازه ورنکړو چې اټومي وسله ترلاسه کړي.